پاتې شه باران دی ناول دویمې برخې ته مو پام راګرځوم. لیکوال مصطفی سالک، ډیپلومه کوونکی مهاجر شاه. د رخصتۍ 2 ورځې پاتې وي، هغه هم په انتظار تېرې شوې او لیسې ته لاړم. بیا د استاد له راتلو تر مخه په ټولګي کې شر او شور شو، خو ما له وروستي کتاره غلې او خوږه سندره اورېده. کټ مټ هغسې وه لکه د ګلورینې څانګې په نرمو او لوړو ژورو کې چې د سحره د باد له مستانه رقصه پیدا کېږي. سندره په ختمېدو وه، زرینه راننوته، څانګه یې ښکل کړه. د څو اونیو تږې وه، د شونډو بېواکه خرپې د ټولګي په شور کې داسې وبرېښېده لکه تنکۍ څانګه چې د مرغانو د سیل تاب رانه وړي ماته شي او سندریز غږ یې په شنه ځنګله کې تر لرې لرې خپور شي. زرین او څانګه ملګرې وي او بیا دواړه نجونې وي، خو بیا هم دې ښکلولو زما په زړه کې د رقابت سپرغۍ وشیندلې. نه پوهېدم چې څه وکړم. د تختې خواته لاړم، تباشیر مې راواخیست او د غره یو انځور مې وښکه. زه انځورګره نه وم، خو د فطرت سره د مینې له کبله مې د غره د انځور د ښکلو لپاره غیر منظم ښه پوره ریاضت کړی و. انځور پوره شو او ترې لاندې مې ولیکل: فطرت له جمال او جلاله ډک د خدای جل جلاله هغه کتاب دی چې د نړۍ د هر نالوست انسان سترګې هم لوستی شي. دا جمله مې لیکلې وه. یو ځل بیا مې لوسته چې د جغرافیې ښوونکې راننوته. غوښتل مې چې تخته بیرته پاکه کړم، خو چې د ښوونکي سترګې مې پکې خښې ولیدې، جرات مې ونه کړ. نیغ لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم. ښوونکي ته انځور او ترې لاندې لیکل شوې جملې خوند ورکړ. ستاینه یې وکړه. د غرونو په اړه یې ښایسته اوږده شېبه خبرې وکړې. دا بیله خبره ده چې د غرونو د ښکلاییز ارزښت پر ځای د هغوی په جغرافیوي او ټولنیز ارزښت ډېر ټینګار وکړ. ویې ویل: غرونه د زلزلو مخه نیسي، کانونه لري، څړځایونه لري، ځنګلونه لري او ځنګلونه بیا د میوو باغونه، د ځناورو کورونه، د مرغانو ځالې او نور ډېر څه لري. د باران ورښت ته لاره برابروي او د نیزونو مخه نیسي. خو په ټولو کې وروستۍ جملې خوند راکړ چې ویې ویل: غرونه او ځنګلونه د مځکې ګاڼه ده. ما د ښوونکي د وینا پر مهال د هغې خبرې اورېدې، خو کله کله به مې څانګه هم د سترګو له کونجونو نه څارله. ځینې وخت به یې سترګو لکه د غرنیو عقابونو زما پر لور ځغلند پرواز کاوه. د جغرافیې ساعت پای ته ورسېد او استاده ووته. څانګې ما ته رامخ کړ او په لومړي ځل را سره داسې خبرې پیل کړې چې نیغ په نیغه یې د درس سره تړاو نه درلود. غزنه، غرونه دې ډېر خوښ دي؟ هو، غرونه، سیندونه، بلکې ټول فطرت مې خوښ دی. که غلطي نه کوم نو تاسو د تختې له انځوره دا پر ځای اټکل وکړ. څانګه په خندا شوه. ویلې: تاسو تېروتئ. زه له پخوا نه پوهېدم چې په غرونو مینې. حیرانوونکې ده، ما خو کله تا سره هېڅکله په دې اړه خبرې نه دي کړي. د دې پر ځای چې څانګه ځواب راکړي، نوراني سترګې چې نرۍ شرابي مسکا پکې خپره وه زما سترګو سره وجنګولې. لاس یې زما کتابونو ته ورتېر کړ او په مسکا یې راته وویل: ستاسو په اجازه. زما د جغرافیې کتاب یې راپورته کړ، په غور یې وزیره. راته یې وویل: له کومې ورځې راهیسې چې ما ستا په کتاب دا عکس لیدلی، نو زړه ته مې پرېوتې چې غرنۍ سیمې دې خوښې دي او نننۍ انځورګرۍ خو دې زما یقین د پخلي تر کوره ورساوه. زړه مې ولوېد. د ځان سره مې وویل: آخر د ماما حل دا راووت، تا ما ته نه بلکې انځور ته کتل. ما د سوچ په دریاب کې غوپې وهلې چې څانګې وپوښتلم: د خیال مرغه دې له کومې شنې سوکې طوافونه پیل کړل؟ دا راته ووایه چې دا ښکلی عکس د کومې سیمې دی؟ نه، داسې هم نه ده. د غرونو په شنو څوکو سربیره زما د خیال او زړه مرغانو د یو انسان نه هم طوافونه شروع کړه. په دې خبره هغه له حیا نه لکه مڼه سره شوه. زه هم د خپلې خبرې د اغېزې لاندې راغلم
او د خبرو سور او تال مې مات شو. څو شېبې زموږ دواړو سرونه ښکته وو، داسې حالاتو لکه چې ورته مې سپینه خبره کړې وي چې څانګې در سره مینه لرم. خو بیا مې خپل شیندلي حواس راټول کړل او ورته مې وویل دا عکس چې زما پر کتاب لګېدلی دی زموږ د خپل هیواد یوه ښکلې سیمه ده، دا بدخشان دی. ما د افغانستان ډېرې غرنۍ سیمې لیدلې دي، خو د بدخشان د فطرتي ښکلا په اړه مې یوازې کیسې اورېدلې او یو څو انځورونه مې لیدلې. نور نو داسې وګڼه چې شهزاده په نالیدلې مخ مین دی. څانګې زه د بدخشان غرونه ډیر وخت په خوبونو کې وینم، خو له بده مرغه چې خپل منځي اختلافاتو زما لپاره هلته ورتلل د ښاپیریو له کویکافه هم ستونزمن کړي دي. بویه چې دا هیله به مې کله پوره کیږي. خبره تر همدې ځایه را رسېدلې وه چې د دري استاد راننوت. څانګې په مسکا راته وویل یار زنده صحبت باقي. اوس به د حافظ ژبې ته غوږ شو. پس له دې ورځې به اکثره وخت ما د کتاب پر ځای د رباب په تارونو او د نغمو په مریو د څانګې یادونه لمانځل. ډېر ځل مې د زمرکتې په حجره کې له ماښامه تر سهاره د رباب سره شوګیرې کړې دي، خو ښوونځي ته به هم په خوښۍ سره راتلم ځکه چې څانګه به راسره غږېده او له یوې ورځې نه بلې ته نوره هم په زړه راننوته. په هر بنډار کې مې په زړه ورېده، هر چا سره مې ناسته تر جسمه تړلې وه. پر روح مې د څانګې د ښایست سیوری خپور و. رباب مې د زړه لویه تکیه وه، نغمو به مې ټول وجود سپک کړ. عجب کیفیت و، داسې به برېښېده لکه چې د نغمې سیلی مې د مادي وجود ټول ګرد او غبار وړی وي. ټول روح یم، ټول سرور سرور یم، لکه د اسمان د برجونو نوراني کوتره په غیر مرئي وزرونو الوزم او د ابدي سمندر په سر د ښایست د ورکې جزیرې پر لور پرواز کوم. کله کله به مې احساس کاوه چې پېښور کې نه یم، د یوه شنه او سپان سمندر غاړه ده. باغي موجونه راځي، د څانګې پښو ته تندی را رسوي او بیرته ګرځي. زه د سترګو خاموش توپان ته له ربابه ژبه په پور اخلم او د سمندر د لافاني سمندري برخه یې ګرځوم. هغه چې کائنات یې له ازله تر ابده اوري خو مړیږي پرې نه. د رباب نغمو به زما په وجود کې نه یې رکېدونکی انګار شینده او په غرونو غرونو آتش فشان به اوړېده. بیخي هغسې لکه وحشي سیلی چې پر یوه بوټي لګېدلی اور پر ټول ځنګل خپور کړي. هغه چې لامده نښتر او وچې سیړۍ یو شان خپلې غېږې ته راکاږي، لمبه یې اسمان ته خوله ورکوي او له جلاله ډکه سندره وایي. یوه ورځ چې ښوونځي ته لاړم او د څانګې سترګې مې لکه د بزکشۍ اسونه په مستۍ ولیدې، نو پوه شوم چې د صبر واګې مې له واکه په وتو دي. ټوله ورځ نشه نشه وم. روایتي لاره مې غوره وبلله او نیت مې وکړ چې لیک ورته ولیکم، خو ویره هم راسره وه. ما ویل هسې نه چې وړاندې تر لوستو مې لیک ونه څیري، خفه نه شي. که خفه شوه په هر قیمت به یې پخلا کړم، خو که لیک مې د ایمرجنسي تر سرلیک لاندې راغی ښه به ونه شي، بلکې وبه شرمېږم. د ایمرجنسي اصطلاح زموږ په ټولګي کې ځانګړې وه، ځانګړې معنا یې درلوده او هر څوک به پرې پوهېده. دې ویرونکي اټکلونو هم له خپله هوډه وانړولم. قلم کاغذ مې راواخیست او د خط په لیکلو مې داسې پیل وکړ: زما د وجود پر کائناتو د نغمو خورې ورې څانګې، د ښایست سور او تال دې مات مشه. سپین سترګی مې ګڼې او که مطلبي، بې وقوف درته ښکارم او که لیونې ستا خوښه ده. خو زه مجبور یم، بلکې بیخي مجبور یم. ستا دې په خپلو نوراني سترګو قسم وي، ستا دې په خپلو ورېښمینو سندرو قسم وي. زما الفاظ یو ځل ولوله، ایله یو ځل. وایي چې روحونه لکه د وجود سور او تال جوړه پیدا کیږي، یو د بل مینه او تکمیل وي، خو په لږ غمازي کوي. یوې په یوه زمانه کې دنیا ته راشي او بل په بله کې. لیده کاته یې ونه شي، زندګي زندان شي او یوه ورځ یې د ژوند سقرات د اجل شراب وڅکي. بیا نو تر محشره په لحد کې د زړه داغ د انتظار څراغ وګرځوي.
بیا به څه کیږي والله اعلم. کله کله په یوه زمانه کې راشي، خو یوې د مشرق شي او بل د مغرب. دا ټپی انځور دی چې د دیدن نصیبې نه وي په یو کوڅه کې سره وړاندې وروسته شینه. خو کله کله زمانه زرینه پیرزوینه وکړي او دواړه روحونه د یو چم ګاونډ وګړي کړي. ادم او درخو له همدوی نه وو. ته زما له وجوده جدا شوې څانګه یې، خدای ته وګوره نیمګړی مې مه پرېږده، تکمیل را وبخه. تر ځوابه مې د انتظار چاړه په زړه ښخه وګڼه. غزن. سبا چې ښوونځي ته لاړم لیک لا زما په جیب کې و، خو پوهېدم چې ساعت په ساعت خپل حواس بیلم. کیدای شي حالات مې هغه مجرم ته ورته و چې د پولیسو مرکز ته یې بم وړی وي. تفریح ښه موقع په لاس راغله. اخوا دېخوا مې وکتل، 2-3 کسه په ټولګي کې پاتې وو، خو خپل نوټونه یې رسول. څانګه او نور زده کوونکي د باندې وتي وو. لیک خو مې د څانګې د الجبرو په کتابچه کې کېښود، خو ما ته مځکې ځای نه راکاوه. ایسارېدل راته لویه نفسیاتي ستونزه ښکارېده. په لنډو ټکو مې د رخصتۍ یوه رقعه ولیکله، سره له دې چې ټول ښوونکي په اداره کې راغونډ وو او دا پوښتنه یې ذهن ته راتله چې زه ولې رخصت اخلم. خو رقعه مې له مدیر صاحب نه را امضا کړه، هیڅ چا ته مې ورنه کړه. د حاضرۍ په کتاب کې مې کېښوده او د لیسې دروازې ته مې مخه کړه. بیا نو هغه د درویش دراني خبره، زه په داسې تلوار ووتم جانانه، زه په داسې تلوار ووتم جانانه، لکه خلاص چې څوک بندي شي له زندانه. د اطمینان ساه مې واخیسته او د کور په لور روان شو. په کور کې هم مضطرب وم، ځان ته مې مشغولا کته. له ځان سره مې فکر وکړ، فلسفه جړه تنسته او لا انحله معما ده. کیدای شي چې د څو شېبو لپاره مې په خپله دنیا کې ورک کړي، خو خوند یې رانه کړ. تورې ګونګ شوي وو، بې معنا تورې کرښې د کاغذ پر سینه غځېدلې وې. هېڅ یې نه ویل. تلویزیون مې روښانه کړ، هغه هم د مهمو عکسونو او ګډو وډو اوازونو امتزاج و. رانه هیر دي چې تلویزیون مې بند کړ او که نه روښانه پاتې شو. له کوره ووتلم او د زمرکتوی حجرې ته لاړم. رباب مې له میخه راکوز کړ، خو ګوتې مې رېږدېدې. هېڅ یوې نغمې سره نه نیو. بیرته کور ته راغلم. له پریشانۍ ډکه شپه راخوره شوه، کله ویښ کله وده. خو سحر شو، لمونځ مې وکړ، نیمه پیاله چای مې وڅښه. له ځان سره مې کرل ریبل چې لاړ شم او که نه، څه به راته وایي. لیک خو یې حتما لوست دی، ځکه چې نن بیا الجبر لرو او پرون معلم کورنی کار هم راکړی و چې لوستی یې وي څه به یې ویلي وي. هسې نه تر پایه یې لوستی نه وي، ټوټه ټوټه یې نه وي کړی. و خدایه ایمرجنسي نه شي. زړه نازړه وم، خو توکل مې وکړ. ښوونځي ته لاړم او ټولګي ته ننوتم. سلام مې واچوه، خو د شیندلو حواسو له کبله پوه نه شوم چې چا راته وعلیکم سلام وویل. څانګه راغلې وه چې ور ومې کتل، په څېره کې حیا او حیرت خاموشه ښکلا پنځولې وه. نوراني سترګې یې ښکته وې، د اوربل ویښتان یې بار بار له تندي راښویېدل او هغې په آرام سره په خپل لاس پورته کول. پوه شوم چې لیک یې لوستی، خو د ځواب اندازه یې راته نه لګېده. ما لا په تصور کې د اټکلونو غوټۍ پرانیستې چې پیکۍ د تختې له مخه چغې کړې، ایمرجنسي ایمرجنسي ایمرجنسي. دې سره په ټولګي کې داسې خاموشي خپره شوه چې د استاد په ټینګار هم نه راتله. دا لومړۍ ورځ نه وه. د ایمرجنسي غږ به تل له ځانه سره خاموشي راوسته. پیکۍ وویل حسب معمول بیا ایمرجنسي کیس دی، یو چا ته محبت نامه لیکل شوې ده چې ستاسو پاملرنه ورته راړول غواړم. زړه مې درز وکړ. له ځان سره مې وویل هماغه څه وشو چې ترې مې ډار درلود. تر 12مه راورسېدم، په ایمرجنسي کیس کې نه وم راغلی، خو نن ګیر شوم او پوخ ګیر شوم. لیک د پیکۍ په لاس کې و، خو د شاګردانو د تلوسې لپاره یې خبره اوږدوله او نه یې لوسته. پوښتنې یې کولې چې دا لیک به چا لیکلی وي او چا ته.
که څوک سم ځواب ووایي یو خودکار قلم انعام لري. کومې شوخې نجونې آواز ورکړ زرینې به څانګې ته لیکلې وي. څانګه لکه د تصویر څانګه غلې وه، خو زرینې له وروستني کتاره وویل هغه تیر شول چې مې مینه په غلا غلا کړه، هغه تیر شول چې مې مینه په غلا غلا کړه، اوس په درست جهان رسوا ده په غلا نه ده. زموږ خبره خو ایمرجنسي نه ده، هر څوک پوهیږي چې څانګه زما ملګرې ده. زمرک ورته وویل په ارام کښېنه، دا لندن نه دی چې د جنۍ سره دې د جنۍ مینه جواز پیدا کړي. محترمه، ستا له قانوني معلوماتو 1 روپا مننه. زموږ مینه داسې پرنګۍ هم نه ده چې ته یې انګیرې. د مشرق تقدس خو هم مونږ جنو ساتلی، ګنې ستاسو زړونه خو به د اروپا په عیاشۍ هم ساړه نه شي. زمرک په دې ځواب پریشان غوندې شو. له زرینې یې بخښنه وغوښته او ورته یې وویل چې زما مقصد یوازې او یوازې ټوکه وه. که زه پوهېدی چې ته به پرې خفه کېږي 1 کلمه به مې هم نه وه ویلې. دې خبرو نور هم پریشانه کړه، ځکه چې زرینه د څانګې ملګرې وه. بله دا چې د هلکانو کردار ته ګوته نیول شوې وه. په ټولګي کې لا اټکلونه روان وو چې پیکی وویل غلی شئ، هوایي ډزې مه کوئ، د بېګناه خلکو پر سر پرېوځي. دا محبتنامه د 11م ټولګي او مارډن مجنون ماته لیکلې ده، نو ځکه یې لوستل هم مناسب نه ګڼم. دې خبرې سره مې زړه ښه شو، خو بیا هم پوره آرام نه و. شاګردانو پیکی ته چغې کړې نه 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 منو، اوس به یې خامخا لولې. پیکی هم شرمېده او هم خندېده. ویلې مجنون صاحب په یو پاکټ کې د مادوري او شاروخان پوسټ کارت او یو لیک لري. د هلک په نوم به حاضر سات تیږه کیدو، خو لیک یې واورئ. مای ډارلینګ پیکی، آی لو یو، ته زما ډېره خوښوي، ځکه چې ستا سترګې د کاجل او شونډې د مادوري دي. که انکار دې وکړ نو د خیبر اسپتال مخې ته چې کوم د اوسپنې هوایي پل دی، له هغې نه به هغه مهال سړک ته راټوپ کړم چې د ښوونځي د نجونو موټر تیریږي. پرېږده چې چخپیت مې کړي، او که له رخصتۍ نه وروسته دې د ښوونځي مخې ته د شیرو کاکا له دوکانه د پانتا بوتل واخلې او ویسکي، په لیدو به دې زه وګڼم چې ته ما سره محبت کوې. زرینې له شوخۍ نه په ډکه لهجه ورغږ کړ د پانتا پیسې را لیږلې که نه؟ پیکی وخندل او د ټوکې په انداز یې وویل که پیسې را لیږلی وې ولې به یې کیس ایمرجنسي کېده. خبرې تر همدې ځایه را رسېدلې وې چې ښوونکی راننوت. پیکی ترې بخښنه وغوښته او خپلې چوکۍ ته لاړه. ښوونکي هیڅ هم ونه ویل، ځکه چې ټول ښوونکي زموږ له شوخۍ نه خبر وو. ډېر ځل داسې شوي وو چې ښوونکی به راغی، موږ به چوکۍ یو ډډې ته کړې وي او په ټولګي کې به مو اتڼ کاوه. ساعت ختم شو، ښوونکی ووت او پیکی یو ځل بیا د تختې مخې ته ودرېده. لیک او پوسټ کارت یې لاس کې و. موږ هیله درلوده چې په لیک کې به څه خبرې پاتې وي، اوس به هغه ولولي. خو پیکی وویل چې بل څه پکې نشته، ټیپر ته ورته یو زړی رسم کړی، دومره ډېر غشي پکې خښتي لکه پوځیانو چې پرې چانماړي کړي وي. پیکی دا وویل. لیک او پوسټ کارت یې ټوټه ټوټه کړل او له هماغه خپله پاکټه یې ورته تابوت جوړ کړ. زموږ د ټولګي نجونو ته کله کله همداسې محبتنامې راتلې، خو ټولو ژمنه کړې وه چې د ایمرجنسي په اعلان به یې د ټولو په مخ کې لولي، بیا به یې ټوټه ټوټه عشق ته ورلیږي. خو د خدای فضل دی، هیڅ عشق به په لیک کې په ورکړي اختار وفا نه کوله. نجونو به په خپل دې کار ویاړ کاوه، خو په هلکانو دا خبره ښه نه لګېده. کله کله به یې په ټوکه ټوکه کې ویل چې نجونې دغه محبتنامې د کورنیو له غړو پټې په تشنابونو کې لولي، که خوند یې ورکړ خو هماغسې په مینه ځواب ورکوي، که لیک یا شخصیت یې بې خونده وي نو بیا یې په ټولګي کې ایمرجنسي کړي. او کله کله به یې د نجونو نه د هلکانو انتقام په بل ډول اخیسته، په خپله به یې ځانونو ته د نجونو لخوا لیکونه لیکل، د ایمرجنسي تر عنوان لاندې به یې لوستل او بیا به یې د نجونو په څیر ټوټه ټوټه کول،
خو ډېرې نجونې د دوی پر دې چل خبرې وي. ساعت پسې ساعت تېرېده خو څانګه خاموشه وه. د رخصتۍ زنګ ووهل شو. څانګې ته مې کتل چې ماته له ټولګي ووته. زه هم کور ته لاړم، سره د دې چې د څانګې په یو دوه خبره نه شوم، خو بیا هم له تېرې ورځې نه مې پریشاني کمه وه، ځکه چې د ایمرجنسي له شرمه بچ شوی وم. بل سهار چې ټولګي ته لاړم، څانګه راغلې وه. زما د سلام سره ایله یو نظر راوکتل. د یو مرموز سرور احساس یې وراکړ. په سپینه منګولې را پرېوتې زلفې پورته واړولې او ځان یې د کتاب په لوستلو مشغول کړ. د ورځې په تقسیم اوقات کې جغرافیه هم لیکلې وه، خو څانګې په غلطۍ هم نه راکتل. لومړي ساعتونه پای ته ورسېدل. تفریح شوه. څانګه وروستي کتار ته لاړه. زرینې سره کېناسته. نور نجونې او هلکان بهر ووتل. ما په ځان کې د وتلو تاب نه درلود. ناست پاتې شوم او ځان مې د فزیک د سوالونو په حلولو بوخت کړ. قلم مې په سپین کاغذ ګرځېده، خو غوږ مې وروستي کتار ته و. زرینې څانګې ته وویل چې نن سبا مړاوې ښکاري، کوم نوی باد خو به نه وي رالوتی. څانګې ورته په غلې او سنجیده لهجه وویل، په اسانه ژبه راته ووایه څه ویل غواړې. زرینه ورته په خندا شوه، په اوږه یې ورته لاس واچو او په نرمه او خوږه ژبه یې ورته وویل، ښکلې څانګې، بلکې زما خپلې څانګې، ولې خفئ؟ ناروغئ که کوم بد خبر دې اورېدلی؟ څانګه یوه شېبه غلې وه. داسې ښکارېده چې د هغې دا خاموشي به زما زړه هم خاموشه کړي. خو رښتیا ده چې تر ګل نازک انسان کله کله کاڼي نه هم کلک شي. خبرې بندې شوې. ځان مې لږ څه په ډډه کړ او د سترګو له کونجونو مې وکتل. څانګې د زرینې سترګو ته وکتل. قلم یې راواخیست، سرپوښ یې ترې لرې کړ. پر سپین چونه شوي دیوال یې ولیکل، ایمرجنسي. څه ایمرجنسي؟ آخر د دنیا سترګو ته هم ولیدې؟ د دې په ځای چې ځان مې ستا په زلفو کې پټاوه، په کار وه چې ته مې چېرته پټه کړې وای. خو تر کومه به مې پټولې؟ لمر خو په ګوته نه پټېږي. خیر دی، ښاپېرک سره خو به بیا وروسته ګورو. اوس په تخته یوازې خبرتیا لیکم، ایمرجنسي. زرینه ودرېده، خو زما زړه ولوېده. بس قسمت مې مل و. څانګې د لمنې له کونجه ونیوه او ورته یې وویل، د خدای ومنه، مه کوه داسې، ولې مې شرموي؟ زرینه بیرته کېناسته او په شوخۍ سره یې څانګې ته وویل، ښه صاحبې، چې راز په راز ساتې نو بیا ځان ولې خفه کوي؟ چا درته دومره پوخ دام کېښود چې ته یې له دواړو پښو ونیوي؟ دا ماهر ښکاري دی څوک چې په هوا یې درته ایمرجنسي دام کېښود او ته یې پکې ونیوي؟ د زرینې پوښتنې داسې وې لکه چې زه ملزم یم او د دعوې وکیلان زما د جرم د اثبات لپاره قاضي ته دلیلونه وایي. څانګه چوپ وه، خو چې څو ځله زرینې ورته اوږه وسکونډله او په خوږه لهجه یې ترې پوښتنه وکړه. ما ورته د سترګو له کونجونو ورکتل چې څانګې راته ګوته ونیوله. په زرینې مې هم یو سرسري نظر تیر کړ. د غم او خوښۍ ګډ احساس یې په څېره کې وپړکېده. دواړه څو شېبې غلې پاتې شوې، خو زرینې سکوت مات کړ. دې صاحب خو به د ښایست وجود نه مانه او کله به یې په مینه شک کاوه. واه شیخي څه شوه؟ او هغه فلسفې په کومه لاړې؟ بیا یې د څانګې لاس په خپلو لاسونو کې ونیوه او ترېنه یې پوښتنه وکړه، آیا تا ته د هغه مینه منظوره ده؟ څانګه غلې وه او زما پر ژبه د دعا الفاظ خورېدل. بس حالت مې داسې و لکه مجرم چې قاضي ته مخامخ ولاړ وي. یو خوا خوږه ازادي وي او بله خوا اعدام. خو خبره تر بلې نیټې وځنډېده. د ښوونکي سلام د چاپېریال هغه خاموشي ماته کړه چې د څانګې ځواب ته منتظر وه. څانګه هم راپاڅېده او په خاموشو قدمونو خپل ځای ته راغله. د زنګ په پرله پسې ټنګولو درسي ورځ پای ته ورسېده. د څانګې خاموش ځواب هیله من کړی وم،
د رخصتۍ زنګ نه و، هغه د حمزه بابا خبره د اسرافیل شپېلۍ وه، روغ قیامت یې راوسته. له څانګې یې بیل کړم، کور ته لاړم، شېبې لکه پیلوزې تېرېدې، سیزونکې وې، خو زما د زړه په ژورو ګړنګونو کې خوږه نڅا کوله. سبا چې د ښوونځي پر دروازه ورننوتم، زرینه راته له مخکې ولاړه وه، ځان یې سنجیده کړ. پر شونډو یې دومره مسکا خپره کړه چې ایله احساسېده. ویلې خانه، پرون له رخصتۍ وروسته څانګې ستا لیک راوښود. دا د خبرو کوډې دې د دې لپاره زده کړې وې چې په څانګې یې وکړې. که د الفاظو زور د محبت اثبات چې د بې زبانه مخلوق په مینه به څوک باور وکړي. زرینې، دا د څو کتابونو ګرځول زما د پوزې پیزوان شو. اور ولګه په ادب او فلسفه، زه خو یې په خوند مړ وم. د کوډو په نظر مې په عمر نه دي ورکتلي. زرینه مسکی شوه، خو دا ځل لږه ډېره. ویلې غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. کار دې هم کړی او په الفاظو کې سپرغۍ هم شیندې. رښتیا یې وویل، زه هم لږ جذباتي شوی وم، خو صرف په دې خبره چې زما مینه یې د خبرو استادي ګڼلې وه. دا ځل مې په نرمه لهجه ورته وویل، ګوره زرینې، خیر دی، هغه لیک به پر ځای پرېږدو. ته زما د سترګو خاموش موسیقیت وګوره، آیا د څانګې تصویر پکې نه ناسي؟ توري غریبان به زما د زړه خبره څه وکړي؟ زما مینه سمندر او توري د کلال پیالې څنګه به یې ظرفیت ولري؟ زرینې په کړس کړس وخندل، ویل زه مرم له غوچې، ته بیا وایې چې غوچې. نوره نه پوهېږم، څانګه دې د ځان پر لور درکږه کړې. پخوا را باندې ښه لګېده، اوس را باندې بده لګي، خو څومره چې را باندې بده لګي هومره را باندې ښه هم لګي. ورته مې وویل، د الفاظۍ تور په ما لګوي او ماما ته وایي هم در باندې اوس ښه لګم او هم بد. ویل پوخه استاده، ماشوم مه جوړېږه، ښه هم را باندې د څانګې له مخه لګي او بد هم. ما غوښتل چې خبره پرې بیخي بربنډه کړم، خو شوخ یې راوکتل او په تک تک کې وویل، عاقلان پې نقطه نه گردن. زه هم ورپسې غلی غلی د ټولګي پر لور روان شوم. چې ننوتم سترګې مې د څانګې چوکۍ ته وې، لکه د برېښنا پړقې په ځغلن ځلېدونکي نظر راوکتل او سترګې یې دوه مستې توتکۍ وبرېښېدې. هغه توتکۍ چې د سرور په وزرونو له شنې څانګې والوزي، په ملاق ملاق تېرې شي، خو د خوږې سندرې په څېر یو مرموز خوند د فضا په رګونو کې پرېږدي. زه هم لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم. د ټولګي نګران ښوونکی راننوت، د تختې تر څنګه ودرېد او داسې خپله وینا پیل کړه. ګرانو زده کوونکو، تاسو به خبر یاست چې کلنیو ازموینو ته مو ایله څو ورځې پاتې دي. سر له سبا نه درسونه بند دي، بلکې له نن ورځې بند وګڼئ. خو اداره هیله لري چې غیر حاضري به نه کوئ. استادان به هم راځي، ستاسو مشکلات او ستونزې به هواروي. هڅه وکړئ چې وخت بې ځایه تیر نه کړئ. هوښیاران وایي چې وخت لکه سره زر دی. ستاسې د بریالیتوب په هیله مو په خدای سپارم، خو رښتیا د ازموینو د مهالویش پاڼه د ادارې پر دیوال لګېدلې ده، کتی شئ. د استاد خبرو ورو ورو زړه راتنګوه، خو ښه وه، خبرې یې په لنډه غوسې کړې. د استاد له وتو سره سم د رخصتۍ زنګ وټنګېده. د لیسې په انګړ کې شاګردان ډله ډله د مهالویش خواته روان وو، او ځینو خو د مهالویش کتل مناسب نه ګڼل، ویلې بیا به شي. په دومره خوښۍ سره له دروازې وتل لکه له بنده چې وځي. خو زما د قدمونو سور او تال ماتو، ځکه چې له 12مه وروسته د څانګې لیدل راته یقیني نه ښکارېده. څانګه هم ماته ماته د زرینې سره روانه وه. د کور په خوا رهي شوم، پښې مې پر مځکه وې، خو فکرونه مې د شک او یقین په کشمکش کې وو. کله به مې ویل چې له امتحانونو وروسته به مې بیا نظرونه د څانګې ورېښمین اوربل ونه زانګي. بیا به مې ځان ته ډاډ ورکاوه، کیدای شي چې هغه د پوهنتون لپاره له کلي راشي او سره یو ځای په یوه څانګه کې داخله واخلو. ټوله شپه به مې د ښکلي ماضي او شکمن مستقبل په سوچونو کې تېره کړه. سبا چې ښوونځي ته لاړم، څه شاګردان راغلي وو او څه په راتلو کې وو. څانګه هم راغله. د فزیک ښوونکی راننوت او له شاګردانو یې د هغوی د درسي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه.
ډیرو شاګردانو ویل لومړي تمرینونه اسانه او وروستي ګران دي. له پایه به د پیل په لور حرکت وکړو، خو څانګې د ټولو مخالفت وکړ. ویلي د پیله به د ستونزو هوارول ښه وي، ځکه په الف پوهه نشم د ب ګردان به راته بې ګټې وي. خو بله خوا بغیر زما نه ټولو د څانګې مخالفت وکړ. استاد یوه شېبه غلی شو، بیا یې د ټولګي د پرانیستې دروازې له لارې د لیسې په منځ کې شنه چمن ته وکتل. بیا یې شاګردانو ته مخ کړ او ورته یې وویل مسله به حل شي. د غزن له کورنیو کارونو راته اندازه لګېدلې چې په فزیک کې هم تکړه دی. که څه مشکلات نه لري نو بیا دې غزن او څانګه خپلې چوکۍ پورته کړي، د چمن په منځ کې دې د توت سوري ته د څانګې پوښتنو ته ځواب ورکړي، او که کومه ستونزه رامنځته شوه زه همدلته یم. که غواړئ چې د دغه ناول نورې برخې واورئ نو له دغه ادرسه یې ترلاسه کولی شئ: 088999121، یا هم که تاسې فیسبوک ته لاسرسي لرئ په خپل فیسبوک پاڼه کې مهاجر شاه دوسمل په پښتو ژبه سرچ کړئ او د دغه ناول پاتې برخې واورئ. په درنښت.